ژبې آنلاین زده کړو مینوالو د فیسبوک معززو دوستانو سلامونه او احترامات مې ومنئ. الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ او د صحت کالي مو پر تن وي. الله دې وکړي چې اواز مې نسبتا ښه وي، یعنې تاسو پوه شئ چې زه څه وایم. نن چون زکام یم، اواز مې لږ جړ دی، خو خدای دې وکړي چې په د مفهوم اخیستنه کې کومه ستونزه نه وي. نن د وعدې مطابق مرګلو ما وویل چې دوه نوره ټینسونه د سیمپل فیوچر او سیمپل پاست ټینس په نامه یا فیوچر سیمپل یا پاست سیمپل دا ټینسونه به م وایو. یا هغې نه وروسته به مستقیم د خبرو طریقو ته داخلیږو چې څنګه یعنې کنورسیشن وکړو یا د انګلیسي ژبې خبرې وکړو. نو اوس هغه وخت رسېدلی دی چې باید نن فیوچر سیمپل ټینس یا سیمپل فیوچر ټینس یا ساده راتلونکې زمانه دا زمانه تدریس کو. نو انشاءالله چې سیمپل فیوچر ټینس کې به بیا کومه ستونزه نه وي، او سیمپل فیوچر ټینس یا فیوچر سیمپل ټینس او پاست سیمپل ټینس او پریزنٹ کنټینیوس او پریزنٹ سیمپل دا څلور ټینسونه ډیر مهم دي مرګلو. یعنی کله آینده کې چې موږ غواړو چې خبرې وکړو یا خبرې زده کړو، نو دغه ټینسونه زموږ د خبرو یا تکلم کې ډیر مهم رول لوبولی شي. یعنی آینده کې بیا تاسو ته دا ستونزه نه وي چې څنګه تاسو په یو ټینس کې خبرې وکړئ. انشاءالله چې بیا کله موږ تاسو محاورې ته یا کنورسیشن ته داخل شو، د دغو ټینسونو په کمک سره به موږ د هیڅ ستونزې سره نه مخ کیږو انشاءالله العزیز. او بیا انشاءالله ځینې مرګلي دا تشویش لري او پوښتنې لري چې که تا داسې لغات ورکولی د اخر د ویډیو کې، نو زه هغې ځای ته لا رسېدلی نه یم، ولې هغه ته ځان برابرومه چې زه یو وارې کنورسیشن ته داخل شم، بیا به زموږ ډېر تمرکز د درس په لغاتو، په پروننسیشن، د جملې په تشکیلاتو او همداسې یو موضوع وي، خبرې به کوو انشاءالله، مشکل به نه وي. نو اوس سیمپل فیوچر ټینس یا فیوچر سیمپل ټینس تدریسوو، خو مخکې د دې نه چې ټینس ته داخل شم یو څو مختصرې خبرې کوم چې غواړم چې وکړم. هغه دا چې تاسو ته مخکې ما ویلي وو چې کله سیمپل کلمه راغلي وي، دا په دا معنا چې سیمپل ټینسونه دوه مواردو باندې بحث کوي، هم اکشن هم سټیټ اف بینګ یا سیچویشن، هم اکشن په باره کې خبرې کوي او هم سیچویشن په باره کې خبرې کوي. نو او کله چې کنټینیوس ټینس وایي، کنټینیوس ټینسونه ټول خاص اکشن ښیي او سیچویشن نشي ښودی. او بله خبره مې دا کړې وه چې کله مثلا سیمپل فیوچر ټینس یا فیوچر سیمپل ټینس زه وایم، اکشن دپاره ځان ته اگزلری لري او سیچویشن دپاره د مربوطه کنټینیوس ټینس اگزلری راخلي. مثلا که فیوچر سیمپل ټینس زه اکشن پې وایم، اکشن دپاره ځان ته اگزلری لري، مشکل نشته. خو کله چې غواړم یعنی سیچویشن دپاره استفاده کوم، نو سیچویشن دپاره به د فیوچر کنټینیوس ټینس نه اگزلری راخلي چې خپل سیچویشن پې وښیي، ځکه چې کنټینیوس ټینسونه سیچویشن یا سټیټ اف بینګ نشي ښودی. اوس د دې په خاطر چې درس شروع کړو او دغه ځینې که ویډیو کې وخت و دغه خبرې به اخر کې وکړو، ځکه چې فیوچر سیمپل ټینس ډېر مهم دی. نو اوس انشاءالله درس شروع کوو. زه به د کمره واړوم تختې ته، وبخئ مرګلو چې اواز مې بیا ممکن څه نه څه ستونزه په دې ولري چې زه زکام یا ریزش یم، خو خدای دې وکړي چې بیا هم پوه شئ چې زه څه وایم. نن مرګلو کوم تاریخ چې دی، 9 تاریخ دی د 2 یا فبروري میاشتې 9 تاریخ دی 2019 کال، او نن پنجشنبه دی. نو زه به اوس فیوچر سیمپل ټینس یا سیمپل فیوچر ټینس فرق نه کوي، فیوچر سیمپل ټینس یعنی فیوچر معنا راتلونکی، راتلونکی ساده زمانه. نو کله چې ما وویل چې سیمپل، تاسې باید پوه شئ چې سیمپل هم اکشن ښیي هم سیچویشن. نو راشه زه به ولیکم چې دیس ټینس دغه زمانه، کومه زمانه؟ یعنی فیوچر سیمپل ټینس. دیس ټینس یا فیوچر سیمپل ټینس شوز ښیي، څه شی ښیي؟ ما درته ویل چې ان اکشن او سیچویشن دواړه. ان اکشن یو عمل ښیي، اکشن عمل ته وایي، اور سیچویشن یا یو حالت یا state of being. نو future simple tense shows an action or situation. څه رقم ته عمل یا سیچویشن ښیي؟ هغسې عمل یا سیچویشن which کوم چې will happen
happen کوم چې واقع کیږي کوم به واقع شي داسې یو عمل یا حالت راښیي چې هغه به واقع کیږي یعنی دغه دې هم تاسې معلومیږي چې دې اکزلري ورب چې دی ویل دی ویل happen یعنی واقع به شي کله به واقع شي in the future په راتلونکي زمانه کې یعنی تر اوسه پورې واقع شوی نه دی راتلونکي کې واقع کیږي خو at specific time په معلوم وخت کې specific time دا معنا چې definite time یعنی معلوم وخت کې definite specific معنا definite یا clear دا ټوله یعنی specific یا definite یا clear یعنی معلوم وخت کې وګورئ مرګرو ما درته وویلې چې future simple tense یو داسې عمل یا حالت راښیي چې دا به په راتلونکي کې واقع کیږي خو وخت به یې معلوم وي نو this tense shows an action or situation ځکه چې دا هغه زمانه دی simple دی نو simple هم اکشن ښیي او هم situation یا state of being دواړه ښیي will happen in the future چې دغه اکشن یا situation به په راتلونکي کې واقع کیږي at specific time at definite time at clear time او بله دا چې وخت به definite وي وخت به clear وي یعنی مشخص وي معلوم به وي یعنی په future simple tense کې تاسې باید د راتلونکي اکشن یا د راتلونکي situation لپاره وخت چې شی وي clear یعنی مشخص معین وخت وي چې موږ به دې باندې هم خبرې وکړو چې definite time لپاره کوم ته هغه adverbs of time استعمالیږي دا خو تعریف و دا زه پاکومه مرګلو اوس ځمه اصلا قاعدې ته نو تاسو ته مرګرو یو خبره ما کړې وه چې کله سمپل ټینسونه دوه شیان ښیي هم اکشن او هم سټیټ یا سچویشن عمل او حالت دواړه خو ما درته وویل چې سمپل ټینسونه ټول د اکشن دپاره ځان ته اکزلري لري چې د سمپل فیوچر ټینس اکزلري څه دی ویل د سمپل فیوچر ټینس د اکشن دپاره اکزلري دی خو سچویشن یا سټیټ دپاره اکزلري نه لري خپل خو سټیټ دپاره د مربوطه کنټینیوس ټینس ټو اکزلري راخلي مثلا سمپل فیوچر ټینس فیوچر کنټینیوس ټینس نه راخلي فیوچر کنټینیوس ټینس ټو بی ورب چې دی هغه ویل بی نو مطلب دا چې سمپل فیوچر ټینس اکشن دپاره خپل ورب استفاده کوي چې ویل دی او د سچویشن دپاره یې نه لري خو کنټینیوس ټینسونه چې فیوچر کنټینیوس ټینس دی هغه سچویشن خدای نشي نو اکشن دپاره خپل لري سچویشن دپاره د فیوچر کنټینیوس ټینس نه راخلي چې هغه ویل بی دی او بل ځینې کتابونو کې شلم ټو بی ویل کېدی شل خو فرق یې چې شی دی شل ډېر لیکنه کې کېږي تحریري یعنی رایټینګ کې کوي د سپیکینګ کې ډېر نه کارول کېږي یو دویم فرق دا ده چې د شل چې دی خاص د متکلم سره استعمالیږي first person singular first person plural سره I shall we shall دغسې راځي نورو سره نشي راتلی چې he she it سره دا نشي راتلی خو د ویل چې دی د I we you they he she it د ټولو سره تاسو ویل استفاده کولی شئ د هغه دپاره اکشن دپاره ویل معنا با که پښتو کې موږ ترجمه کړو یعنی با چې موږ وایو چې زه به درس زده کړم راتلونکي دپاره چې کارول کېږي دا هم همداسې خو شل خاص د آی وي دپاره استعمالیږي نورو سره ضمایرو سره نه راځي دا هم د شي یو او دویمه خبره که فکر دې وي مرګلو ما وویل چې فرست فورم of سیکنډ فورم تھرډ فورم فورت فورم ما درته وویل چې په فیوچر ټینس کې خاص اول فورم د ورب استعمالیږي فرست فورم of ورب مطلب څه go walk, talk, speak, read, make, watch, cook, learn, write د ټوله اول فرمونه راځي اول فرم مثلا تاسو چې کله وایئ چې لیکنو ته څه وایي مثلا write همدغه write په simple future tense کې استعمالیږي right اوس داخلیږو مستقیم جملاتو ته چې څنګه جمله جوړه کړو هیڅ مشکل نشته موږ تاسو سنټنسز ویلي دي چې افرمیټیو سنټنس نیګیټیو سنټنس نیګیټیو انټراګیټیو سنټنس انټراګیټیو سنټنس انفارمیشن کوېشن اوس هیڅ خبره نشته افرمیټیو سنټنس یا مثبته جمله افرمیټیو سنټنس یا مثبته جمله اوس به درته یو هغه سبجیکټ یا ناون دلته واچوه I, we, you, they, he, she, it
یا مثلا شاکر فاروق دلته نوم واچوه بیا به ویل واچوي اکشن دپاره به چی واچوي ویل ښه او بیا واچوه ورب مین ورب هر رقم ورب دې خوښ وي بیا کمپلیمنټ واچوه کمپلیمنټ مثلا زه لیکمه I subject ټولو سره ویل راځي I will he will she will you will they will we will I will اوس verb main verb واچوه I will go I will talk I will read I will speak I will learn زه به زده کمه چی شی English I will learn English یا she will واچوه she will go to school هغه به مکتب ته لاړه شي she will go to school we will cook dinner یا lunch موږ به د غرمې ډوډۍ یا breakfast پخه کوخه نو وګوره دغه ټوله د مین وربونه د ویل نه شاته تاسو شل هم استعمالولی شئ I shall زه به مثلا speak English I shall speak English خو ما درته وی چې شل خاص د I وی سره راځي نورو he she it وی دې سره نه راځي ښه مرګلو اوس مثلا ما دا خو مثبته جمله جوړه کړه منفي جمله زه تاسو ته نه وایم ځکه چې منفي جمله تاسو خپله باید پوه شئ ځکه منفي جمله کې تاسو ته ما ویلي و چې منفي جمله کې ناټ استعمالیږي ناټ چیرته استعمالیږي د اګزلري څخه وروسته استعمالیږي ښه نو اوس I will learn English په دې کې اګزلري کوم یو دی ویل دی نو بس ویل دی بس شاته ناټ واچوه I will not learn English she will go to school she will not go to school we will cook lunch we will not cook lunch I shall speak English I shall not speak English وګوره ډیره دې ماته څه قاعده ښودلې ده ضرور نه دی چې زه تاسو ته هغه وکړم ښه یو ملګري لیکلی دی چې ویل داسې مه لیکه په آی باندې ویل وایي په ای ولیکه داسې ولیکه ملګریه دغه ویل ښه ته وایي I am not feeling well زه ښه نه یم په ای نه لیکل کېږي په آی لیکل کېږي بښنه غواړم نو دې په خاطر چې خدای دې وکړي سوال دې حل شوی وي ملګریه په ډبلیو لیکل کېږي ښه نو مطلب دا اوس دې په خاطر چې منفي دی بدوي دلته ناټ واچوه I will not learn English she will not go to school we will not ډیره طریقه قاعده مزده ده هیڅ ضرور نه ده چې زه تاسو ته منفي جمله جوړ کړم ځکه تاسو طریقه زده کړې ده بل سوالیه جوړوي سوالیه کې ماته وي چې اګزلري جملې سر ته راوړه I will learn English نو دا سر ته راوړه will I learn English اخر کې کوېشن مارک واچوه دغه سر ته راوړه will I learn English will she go to school will we cook lunch shall I speak English اخر کې سوالیه واچوه ډیره عادي ښه او نیگیټیو انټراګیټیو څنګه مثلا دا چې دی I will not دا منفي دی I will not learn English زه به انګلیسي زده نه کړم دغه راوړه سر دې جملې ته دلته راوړه will I not learn English اخر کې will I not learn English will she not go to school will we not cook lunch shall I not speak English ډیر عادي انفارمیشن کوېشن ما درته وویل چې WH کوېشن یا انفارمیشن کوېشن چې ته استفاده کوې اول WH کوېشن واچوه هغه پسې ویل یا شل واچوه دا واچوه بیا ورب داسې نوره ځه مثلا where will دلته سبجیکټ بیا واچوه where will you go tomorrow where will you go ته به چیرته لاړ شې what will you do who will go with you what will you do what will you learn وګوره ډیر عادي دي ملګرو زه جزئیاتو ته په دې نه داخلیږم چې الحمدلله تاسو ټول زده کړي دي هیڅ ضرورت نشته دی نه چې په دې باندې موږ جزئیات تاسو دا ټول زده کړي دي خو یو خبره ده
چې مرګلو تاسې به اوس دا پوښتنه درته پیدا شي چې ښه سمپل فیوچر ټینس خو هم اکشن ښیي او هم سچویشن. زه تر اوسه پورې چې لګیا وم په اکشن کې لګیا وم، سچویشن ته نه یم داخل شوی. راشه چې یو څو جملې په سچویشن کې ولیکو. ښه ځکه چې ما تاسو ته وویل چې سمپل فیوچر ټول سمپل ټینسونه هم اکشن ښیي او هم سچویشن. اکشن دپاره ما درته ویل چې خپل ټو بي ورب لري، ویل یا شل راځي، بیا شاته اول فرم فرست فرم اف ورب راځي. مثلا ویل گو، ویل گو، ویل ټاک، ویل سپیک، ویل ریډ، ویل لرن، ویل پلی، ویل ریډ، ویل رایټ، دغسې. خو ما درته وویل چې سچویشن دپاره د فیوچر کنټینیوس ټینس نه ټو بي وربونه راخلي، چې فیوچر کنټینیوس ټینس څه دی؟ ویل بی دی. اوس سبجیکټ پلس ویل بی یا شل بی، I will be، بیا دلته مرګرو یا ناون یا ایجکټیو یا داسې شیان واچوئ. ورب ونه چوئ دلته، ورب بیا نشئ اچوئ، ځکه که ورب مو واچولو دا آی ان جي درنه خوري. چې آی ان جي درنه وخوړه دا فیوچر کنټینیوس ټینس شو. یو دویم دا چې دا سچویشن نه دی بلکې اکشن ته درنه ځي خبره. مثلا I will be، زه به شم چی شی؟ I will be، زه به شم a teacher. I will be a teacher next year. زه به راتلونکي کال ته استاذ ومه. He will be a doctor. هغه به ډاکټر شي. He will be a doctor. مرګلو دام سمپل فیوچر ټینس دی، خو دا سچویشن دی یا state of being دی، دا اکشن نه دی، دا عمل نه ښیي، دا یو حالت راښیي. He will be a doctor. He will be a doctor. مثلا we will be in Kabul tomorrow. موږ به سبا په کابل کې وو. We will be in Kabul tomorrow. دغسې مثلا دا ټول تاسې کولی شئ چې دا بدل کړئ. یو will not مرګلو یو طریقه ده، will not مخففې won't لیکل کېږي. won't منفي جمله کې I will not be a teacher. I won't be a teacher. که منفي ته بدلوئ تاسو کولی شئ چې دغه ځای کې واچوئ won't، دغه شاته not یا won't ولیکئ. I won't be a teacher. I won't be a doctor. He won't be a doctor. تاسې داسې هم کولی شئ. Will you be a teacher? Will he be a doctor? Will we be in Kabul? تاسې داسې هم کولی شئ. یا information question. Where will you be tomorrow? ته به سبا چیرته وي؟ What will you when will you be a teacher؟ کله به ته استاد شي؟ نو دغسې تاسو کولی شئ ملګرو چې یعنې داسې وکړئ. اوس مهم پړاو ته داخلیږم. ما په سمپل فیوچر ټینس کې مرګلو دا تعریف وکړو چې سمپل فیوچر ټینس shows an action or situation that will یا which will happen in the future. ما دا وویلې چې دغه فیوچر ټینس یو داسې عمل یا حالت راښیي چې په آینده کې واقع کیږي. نو ما د اکشن باندې هم خبرې وکړې، په state of being یا سچویشن باندې هم خبرې وکړې، خو ما خیر کې وویل چې at specific time په یو معلوم معین مشخص وخت کې راشه چې اوس د specific time باندې خبرې وکړو چې څنګه په فیوچر ټینس کې time specific وي. دا ډېر مهم دی، دا ډېر مهم دی. ښه مرګلو adverb یا time expression یا adverb of time چې ته په فیوچر ټینس کې استعمالوي یا وخت مشخص کوي، څلور موارد درته لیکم. څلور. یو tomorrow دا معنی چې سبا. یو په فیوچر ټینس کې tomorrow استعمالیږي. مثلا I will go to Kabul tomorrow. I will go to Afghanistan tomorrow. یا I will be in Kabul tomorrow. زه به سبا په کابل کې وم. I will be in Kabul tomorrow. یا I will go to Kabul tomorrow. زه به سبا کابل ته لاړ شم. نو وګوره tomorrow تاسو همیشه په فیوچر ټینس کې استعمالولی شئ. دا شي یو. دویم the day after tomorrow. the day هغه ورځ after وروسته tomorrow یعنی هغه ورځ چې د سبا نه وروسته راځي، یعنی بل سبا. موږ تاسو پښتو کې ورته وایو سبا نه بل سبا. موږ تاسو وایو سبا نه بل سبا. مثلا زه وایم I will teach to the students
the day after tomorrow. I will go to Kabul the day after tomorrow. مثلا یا وایم I will be in Kabul the day after tomorrow. یا he will be here the day after tomorrow. یعنی سبا نه بل سبب هغه دلته وي. He will be here the day after tomorrow. I will be there the day after tomorrow. نو دا هم تاسو کړای شئ. دریم چې شي کړای شئ مرګلو دریم ته ډیر متوجه اوسئ، ډیر مهم دی. ها next به تاسو واچوئ. next یعنی راتلونکی. دلته دا معنا next راتلونکی یا راتلونکی. دلته next تاسو بچوئ week after. next week دا معنا راتلونکی after. next year مثلا راتلونکی کال. next Friday راتلونکی جمعه. Friday راتلونکی جمعه. next January راتلونکی جنوری. next spring راتلونکی پسرلی. مثلا next نو مثلا تاسو دلته هر شی چوای شئ. دا تاسو ته مې چې کله یو شی دا ډیر مهم دی مرګلو. ګوره زه وایم I will go to Kabul. زه به کابل ته لاړ شم next week. راتلونکي هفتې ته زه کابل ته ځم. I will go to Kabul next week. یا راتلونکي چهارشنبې پورې زه کابل ته ځم. I will go to Kabul next Wednesday. یا په راتلونکي جنوري کې مثلا زه وایم چې زه به راتلونکي جنوري کې استاد وم. سچویشن کې وایم I will be a teacher next January. I will be a teacher next January. په راتلونکي جنوري کې به زه استاد وم. یا زه وایم چې راتلونکي کال کې به زه استاد وم. I will be a teacher next year. زه به په راتلونکي کال کې استاد وم. I will be a teacher next year. یا به مثلا زه وایم چې زه تاسو ته وایم چې راتلونکي پنجشنبه زه تاسو ته کنورسیشن شروع کوم. I will start conversation next Thursday. I will start conversation next Thursday. وګوره څومره ښکلې یعنې دې کې جملې جوړیږي. یا مثلا زه وایم چې ایما مرګلی به راتلونکي جمعه کابل ته لاړ شي. My friend will go to Kabul next Friday. څومره یعنې دې کې ښکلې جملې جوړیږي. مثلا په راتلونکي کال کې به افغانستان کې سوله راشي. A peace will come in Afghanistan next year. یا a peace will come in Afghanistan next spring. په راتلونکي پسرلي کې به سوله راشي. یعنی مطلب دا هغه موارد دي چې ډېرې زبردستې جملې تاسې کولی شئ په سمپل فیوچر ټینس کې. next معنا راتلونکی، next week، next year، next month راتلونکی میاشت. نو next month راتلونکی میاشت، next week، next year، next Friday. نو تاسو دا ټوله مرګلو کولی شئ چې دغه ځای کې ما خاص فرایډې استفاده کړه. تاسو کولی شئ سټرډې، سنډې، منډې، ټیوزډې، وینسډې، ثرسډې د ټول ما خاص جنوري استفاده کړه. تاسو فبروري، مارچ، اپریل، می، جون، جولای، تاسو ټول اګست، سپتمبر، اکتوبر، نومبر تاسو ټوله کولی شئ. ما سپرینګ خاص ته وینټر د ټول ویلی شئ. ما نیکسټ ایئر ته نیکسټ منث، نیکسټ ویک، نیکسټ منث د ټول تاسو ویلی شئ. دا چې وه دا دریمه طریقه وه د سمپل فیوچر ټینس د وخت د ښودلو دپاره. اوس څلرمې طریقې ته داخلیږم چې سپیسیفیک ټایم څنګه وخت سپیسیفیک کولی شو، کلیر کولی شو. څلرم کې به مرګلو after اچوئ. after دا معنا چې وروسته، لکه ما مخکې وویل چې the day after tomorrow. after دلته به حساب واچوئ. څومره چې اچوئ after 1 2 after 2 after 3 after 6. بیا به چې شی اچوئ day. مثلا day یا days. after 1 day after 2 days بیا به د اس ورکوئ که نه. after اس یا ای اس که ځینې ځای کې مثلا امکان ولري د جمع کولو دپاره. دا که جمع وي خو حتما اس یا ای اس خوري. after 6 days مثلا دلته night. مثلا night after a night after 6 nights. مثلا داسې. اوس week تاسو week راشئ. month year هغه تاسو ته مې چې کوم هغه وکړه مثلا تاسې دغه شی اس یا ایس د جمع دپاره هم دا ور اچوی شئ ملګرو. اوس څنګه زه وایم I will be په سچویشن کې
I will be a doctor after 2 years. 2 کاله بعد به زه ډاکټر وم. مخکې مې ویلې چې راتلونکي کال ته next year. اوس وایم چې 2 کاله بعد. I will be a doctor after 2 years, after 6 years, after 2 months. 2 میاشتې وروسته به زه ډاکټر ومه. دا هم فیوچر ټینس کې ټایم ایکسپریشن دی د ایډورب اف ټایم چې په اخر کېږي داسې. مثلا زه به 2 ورځې بعد conversation شروع کم. I will start conversation after 2 days. After 2 days. 2 ورځې وروسته به زه conversation شروع کم. مرګلو د ایډورب اف ټایم تاسې اخر د جملې کې استعمالوئ. یعنی په منځ کې ما استعمالوئ. که ډېر شوقي وئ که اول کې استعمال کوئ ستونزه نشته، خو ګریمیټیکلي یعنی ګرامر له نګاه نه خبره ده چې اخر کې استعمال کوئ. مثلا داسې مه وایئ چې I will after 2 years go to Kabul. نه، I will go to Kabul after 2 years. 2 کاله بعد کابل ته ځم. I will be in Kabul after 2 years. 2 کاله بعد به زه په کابل کې وم. نو مثلا تاسې کولی شئ چې اخر کې او که ډېر شوق خوند درکوي په ابتدا کې استعمال کې مشکل نشته. مثلا after 2 years I will be in Kabul. After 2 years I will go to Kabul. مثلا تاسې داسې ویلی شئ، مشکل ستونزه نشته، خو اخر کې د ګرامر له نګاه نه باید اخر د جملې کې استفاده شي. بیا 2 weeks مثلا زه تاسو ته وایم چې تاسو به 1 کال بعد د انګلیسي ژبې استادان وئ. You will be English teachers after a year. You will be English teachers after a year. یعنی 1 کال بعد به تاسې د انګلیسي ژبې استادان وئ. مثلا زه وایم چې په راتلونکي جنوري کې به موږ درس خلاص کو. مثلا we will end, I will end the lesson, I will complete the lessons next January, next year, after a year. هیڅ فرق نه کوي. موږ په پښتو کې هم داسې وایو چې راتلونکي کال ته به زه دغه درس خلاص کم یا به 1 کال بعد دا درس خلاص کم. نو تاسو مرګلو ویلی شئ after 2 nights, after 2 days, after 6 days. ښه، تاسو مرګلو دا ما یو قاعده درته وښوده. دا خو ما قاعده وویلې. تاسې دلته مثلا منټ هم ویلی شئ. منټ که جامې لپاره minutes. مثلا second یعنی سیکنډ، ثانیه seconds. مثلا hour ساعت ته وایي که نه، یا hour ساعتونه. تاسو ټول دغه شی استفاده کولی شئ. ما خو تاسو ته طریقه وښوده، یعنی تاسې خپله کولی شئ. مثلا زه اوس وایم چې زه دغه ویډیو 15 منټه بعد مکمل کوم. I will complete this video. I will cut it off after 2 minutes. I will be done after 2 minutes. ښه، نو مثلا دا تاسو I will share this video after 2 minutes. نو تاسو کولی شئ مرګلو دا ډېر سمپل فیوچر ټینس دی، ډېر ښکلی ټینس دی. مثلا زه چاته وایم چې سوال کوم when will you go to Kabul. کابل ته به کله ځې؟ I will go to Kabul after 2 weeks. I will go to Kabul tomorrow. I will go to Kabul the day after tomorrow. I will go to Kabul next Friday. I will go to Kabul next week. I will go to Kabul next month. I will go to Kabul after 2 hours. نو ډیر زبردست ټینس دی او ډیر آسان ټینس دی. نو زه به د کمره څو مختصرو خبرو ته راواړوم. 1-2 دقیقې انشاءالله وخت شته. مرګلو وبخئ چې نن زکام ومه. خدای دې وکړي چې په خبرو مې پوه شوي وای. نو سیمپل فیوچر ټینس یا فیوچر سیمپل ټینس د نوم نه معلوم دی. ما درته وویل چې کله سیمپل وي نو دا به اکشن سچویشن دواړه ښیي. اکشن دپاره ځان ته اکزلري لري چې هغه ویل دی، او په فیوچر سیمپل ټینس کې اول فرم د ورب راځي. گو، واک، ټاک، سپیک، ریډ، رایټ. ING نه خوري، دویم نه راځي، دریم نه راځي، SES نه خوري. ادي واک، ټاک، ریډ، سپیک دغسې. او دې سچویشن دپاره ما درته وویل چې هر سیمپل ټینس د سچویشن دپاره د مربوطه کنټینیوس ټینس اکزلري استفاده کوي. نو فیوچر سیمپل ټینس د سچویشن ښودلو دپاره د فیوچر کنټینیوس ټینس اکزلري استفاده کوي چې هغه ویل بی دی.
نو I will be خو یو شي ته مو فکر وي مرګلو چې دغه ورب استفاده نه کوي will be نه شاته ځکه چې دا will be چې دی اصلا to be verb د future continuous tense دی که تاسې verb استفاده که اتومات ing در نه خوري چې ing وخوړه دا simple نه شو دا لاړو continuous tense شو future continuous tense شو مثلا I will be a doctor دا ووایه صحیح د simple future tense د situation دی ځکه ing نشته continuous نشو ورته ویلی خو که ودې وي I will be going to Kabul دا future continuous tense شو ولې future continuous tense شو چې دلته خو یو ing وخوړه ټول ing والا continuous tenseونه دي یو دویم will be د خپله auxiliary د future continuous tense دی نو future continuous tense auxiliary دیم استفاده کړه و ing دیم ورکو دا خو مطلق future continuous tense شو نو مطلب دی په خاطر situation وښیې verb درنه ونه خوري یو noun یو adjective صفت داسې شیان ورکوي مثلا I will be here I will be a doctor I will be a student I will be happy I will be fine next month next week I will be fine next Thursday راتلونکي پنجشنبه به زه ښه ومه نو دغسې مواردو کې تاسو کولی شئ چې استفاده کوئ مرګلو ځینې اخر کې درس خو خلاص شو تر همدې ځایه پورې او ځینې مرګلي دا پوښتنې کوي چې یعنی درسونه کله دي یا زیات که وختونه یې زیات که نو اوس به انشاءالله العزیز همدغه درسونه په اونۍ کې د 2 ورځې دوشنبه او پنجشنبه د افغانستان په وخت د شپې په 8 بجو صحیح دي انشاءالله آینده کې به بیا تصمیم نیسو که وخت یې جبوله او مرګلو غوښتنه وه انشاءالله هغې نه به نهایي او مشترک تصمیم نیسو اوس وخت کې زه او بل ځینې مرګلي وایي چې تا د کلمات لغات موږ ته راکولی نو زه خپله ما درته وویلې چې زه خط سیر ته ځان برابروم زه تر اوسه خط سیر ته مې ځان برابر کړی یو سیمپل پاست ټینس راته پاتې دی سیمپل پاست ټینس چې موږ تاسو تدریس کو زه تدریس کوم زده یې کو نو بیا به زه کنورسیشن ته داخلیږم تاسو ته به لغات درکوم جملې به کوو یو موضوع به خبرې کوو زیات تمرکز به مو په خبرې وي نو انشاءالله بیا به کومه ستونزه نه وي نو دې په خاطر چې مرګلي نور ورنه مستفید شي مرګلو دغه ویډیو شیر کوي کوم پوښتنه چې شوي تاسو کولی شئ هغه ما سره یعنی ما ته پوښتنه وکړئ زه درته رسیدګي کوم انشاءالله ځواب درکوم نور تر راتلونکي دوشنبې پورې چې سیمپل پاست ټینس به شروع کوو تر هغې مو په خدای سپارمه دوشنبه به زموږ خط سیر ته برابرونه وي اخري ټینس به وي چې سیمپل پاست ټینس به وي فعلا دپاره بیا به موږ کنورسیشن ته داخلیږو نو کنورسیشن بیا به مو ډېر تمرکز په کنورسیشن وي ځکه چې دا مقدمتي هغه درسونه وه چې ما کنورسیشن ته ځان پې برابرولو نوره مو ازیر کې په لوی او متعال خدای سپارمه او دا ویډیوګانې نورو ملګرو سره هم شیر کوئ چې ټول ورنه مستفید شي خوښ اوسئ ښه وختونه او ښې چارې